د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یوه اونۍ کې خدمت او د یووالي وخت دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د یو لوړپوړي امارتي پلاوي په مشرۍ د روان مریض کال د میزان میاشتې په 18مه نیټه هرات ولایت ته د وروستۍ زلزلې له امله له زیانمنو شوو هیوادوالو سره د خواخوږۍ او بیړنیو مرستو رسولو په موخه سفر وکړ. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند هرات ولایت ته له رسېدو سره سم لومړی د دغه ولایت خصوصي سکتور له استازو سوداګرو صنعتکارانو سره ولیدل او له زلزله ځپلو سره د دوی د شوو مرستو یې مننه وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې زنده جان ولسوالۍ ته لاړ او هلته یې د زلزلې له امله زیانمنې شوې سیمې له نږدې وکتلې او زیانمنو شوو هیوادوالو ته یې تسلیت او د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. محترم ملا صاحب امر پلاوي د شهیدانو په جنازه کې ګډون وکړ او هغوی ته یې د جنت الفردوس، غریبانو ته یې د جمیل صبر او زخمیانو ته د عاجل شفا دعا وکړه او د هرات له شریف الله سره جان په دغه لویه غمیزه کې شریک وباله. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند خپل سفر پر مهال د هرات ولایت حوزوي روغتون ته د زخمیانو د احوال پوښتنې په موخه لاړ او رانږدې د هغوی احوال واخیست. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند دغه ولایت په مقام کې په جوړه شوې غونډه کې ګډون او وینا وکړه. محترم ملا صاحب د غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل د افغانستان اسلامي امارت د متضرر شوو هیوادوالو د ژغورلو لپاره ټول شته امکانات پر کار اچولي دي. ټول اړوند وزارتونه او ادارې پر دې لګیا دي چې دوی ته عاجلې مرستې ورسوي او تاسو ته ډاډ درکوو چې د وران شوو کورونو په بدل کې به په اساسي ډول د سرپناه ځایونه درته جوړ کړو. دښتې هم په تمه زموږ د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري د روان مریض کال د میزان میاشتې په 19مه نیټه د قوشتېپې کانال د لومړي فاز د ګټې اخیستنې او د دوهم فاز د چارو د پایل پرانیسته وشوه. په یاده مراسمو کې د ریاست الوزرا پر اقتصادي مرستیال سربیره د ریاست الوزرا اداري مرستیال د کابینې محترمو غړو، علماو، مشرانو او ګڼ شمېر نور امارتي او ملکي مسؤلینو او عوام هیوادوالو ګډون کړی و. محترم ملا صاحب په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د قوشتېپې کانال د افغانانو د لسیزو خوب تعبیر دی، دا د هغوی د ستړیا او خلو پایله ده او د ځان بسیاینې په لور د پورته کېدونکو ګامونو یوه بیلګه ده. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی.